ترکیه کې د انټرپول پولیسو لخوا د دوستم نیول کېدو اوازه ناسمه ده. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پوره جزئیات هم دلته وګورئ. ځینو کسانو پر ټولنیزو پاڼو لیکلي چې د انټرپول پولیسو د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په ترکیه کې نیولی، خو د هغه دفتر د اوازې ردوي. عبدالرشید دوستم وړم کال په هیواد کې له سیاسي بدلون وروسته ترکیې ته ولاړ او اوس هلته ژوند کوي. ځینو کسانو په تیرو څو ورځو کې پر ټولنیزو پاڼو د معتبرو سرچینو په حواله لیکلي چې عبدالرشید دوستم د انټرپول پولیسو لخوا په ترکیه کې نیول شوی دی. هغوی پرته له دې چې سرچینې څرګندې کړي، زیاته کړي چې په نړیواله محکمه کې پر دوستم د مالي اختلاف ترڅنګ د بشري جرمونو په تړاو شکایتونه ثبت شوي وو. ځینو نورو سرچینو هم ورته څرګندونې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوستم پر جنگي جرمونو تورن دی. د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا یا سیفیک څانګې یو چارواکي د 388 کال په چنګاښ میاشت کې ویلي وو داسې حقایق شته او ښایي چې په 2001 میلادي کال کې یو ډیر شمیر بندیان چې د دوستم ځواکونو په اسارت کې وو ووژل شوي او مړي د لیلي دښتې کې ښخ شوي دي. هغه زیاته کړې وه چې په 2001 کال کې په لیلي دښته کې ډله ییزه وژنه او په تړاو یې د عبدالرشید دوستم غبرګون په دې اړه د بیړنیو څېړنو اړتیا جوتوي، خو دوستم مخکې ویلي دا ممکنه نه ده چې د طالبانو او القاعده شبکې له محبسینو سره د ناسم چلند شوی وي. حقیقت موندنه: د مارشال عبدالرشید دوستم ویان احسان نیرو تیره شپه په ژواک خبري اژانس ته وویل چې په ترکیه کې د دوستم نیول کېدو په اړه اوازې حقیقت نه لري. هغه زیاته کړې دا راپورونه 1% هم حقیقت نه لري او تاسو ته معلومه ده چې له کلونو راهیسې بېلابېلې کړۍ همداسې دروغ او بې سرچینې راپورونه خپروي، نو دا خبره حقیقت نه لري، کاملا دروغ دي او له حقیقت سره هیڅ نږدېوالی نه لري. پایله: احسان نیرو د دوستم د نیول کېدو خبر ردوي او په دې اړه کومې باوري سرچینې هم څه نه دي خپاره کړي. ترکیه کې د انټرپول پولیسو له لوري د دوستم د نیول کېدو اوازې ناسمې دي.